ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څو تازه مهمو وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي په 2020 میلادي کال کې له 15,000 څخه تر 20,000 پورې امونیم نایتریت طالبانو ته رسول شوي دي چې له هر ټن څخه یې 50 بمونه جوړېدلی شي. دوهم خبر: د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی دی او په ار کې له ولسمشر غني سره کتلی دي. امریکایي رسنۍ وایي چې د امنیتي ملحوظاتو له امله د سرپرست وزیر کریستوفر میلر سفر نه و افشا شوی. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر مسله روان تاوتریخوالي او اوربند خبرې شوې دي. میلر ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د جدي اندېښنې وړ ده او باید دواړه خواوې دایمي اوربند ته سره ورسیږي. دریم خبر: د پیپا مشر یوسف رشید په کابل ښار کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ پر مشر په کابل ښار کې وسلوال برید شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې ناپېژندو وسلوالو پر یوسف رشید نن د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې برید کړی چې له امله یې دی وژل شوی خو موټر چلوونکی ټپي شوی دی. څلورم خبر: کندهار کې د کمانډو 15 سرتیري ټپیان شوي دي. ځایي سرچینې وایي چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ اړوند خاکي غونډۍ سیمه کې پر افغان کمانډو ځواکونو د سړک غاړې مین چاودنه کړې ده چې په نتیجه کې د کمانډو 15 سرتیري ټپیان شوي دي. پنځم خبر: عبدالله وایي حکومت دې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په کابل کې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یعنی پیپا د مشر یوسف رشید د وژل کېدو غبرګون کې ویلي چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي بریدونو مخنیوی وکړي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ترهګرو ډلو په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو، مدني پالانو او نورو عامو وګړو د ترور لړۍ پیل کړې ده. په دې هیله چې د نن ورځې دا خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.